تازه خبر امریکایي پوځیان بیا ولې افغانستان ته ستنېږي. پینټاګون تازه څه تصمیم نیولی څه یې ویلي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. پینټاګون وایي ښایي امریکایي پوځیان بیرته افغانستان ته راوګرځي. د پینټاګون یو تن مرستیال د خپلو تازه څرګندونو پر مهال ویلي ممکن ده چې بیرته امریکایي ځواکونه افغانستان ته راوګرځي او هلته بیرته دېره شي. د امریکا دفاع وزارت د مرستیال رونالډ مولټاري د امریکایي ځواکونو د ممکنه بیرته تګ خبره کړې او د استازو استعلامیه غونډې ته یې ویلي چې د ده دفتر افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د احتمالي بیرته تګ باندې کار کوي. د استازو جرګې یو غړي او پخواني پوځي مایک والټرز هم ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د پوځیانو بیرته ستنېدلو ډیر قوي احتمال شته. هغه وویل طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او دوی ویله لري چې دا ډله به راپورته او امریکا باندې به بیا بریدونه وکړي. دا مهم امریکایي چارواکي پر داسې مهال باندې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده او تمه ده چې دوی د وتلو دا لړۍ د سپټمبر میاشتې پر 11مه نیټه بشپړه کړي. د طالبانو او القاعده اړیکې له کومې ورځې چې امریکایي ځواکونو د خپلو پوځیانو د وتلو اعلان کړی ورسره سمدلاسه طالبانو د هرې لارې په کارولو سره تاوتریخوالی زیات کړي او دا مهال د زیاتو ولسوالیو مرکزونه هم نیولي دي. داسې ښکاري چې طالبانو د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ له القاعده سره هم اړیکې بیرته ښې کړي دي ترڅو ورسره په جګړه کې دا ډله همکاري وکړي. دوی ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه لري خو په تیرو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ډیر مهم غړي چې په غزني او فراه ولایتونو کې ووژل شول او له هغې ورځې را په دې خوا دا شکونه نور هم زیات شول. امریکا به بیرته راشي او کنه داسې احتمالونه ښایي موجود وي ځکه امریکا د خپلو ټولو سرتیرو وتلو وروسته عراق ته دوهم ځل سرتیري واستول چې اوس هم هلته میشت دي. که چیرې د دوی دا زړه ته ولویږي چې افغانستان په خطر کې دی او افغان دولت ورڅخه بیا غوښتنه وکړي نو د امریکایي ځواکونو راتلل سخت نه دي او هغوی یوازې یو پلمه غواړي او دلته به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لاندې نوې جګړه پیل کړي. تر اوسه لا د امریکا نورو چارواکو په دې هکله څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.